ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د یو همکاري موسسې پر مټ 180 کونډو بېوزله کورنیو سره د شیدو لرونکو غواګانو مرسته وشوه. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو په خبره چې یاده مرسته د ننګرهار په 5 ولسوالیو خوږیاڼو، کوزکونړ، بهسود، سرخود او درنور ولسوالۍ کې د بېوزله کورنیو سره ترسره کیږي چې پیل عملاً د درنور ولسوالۍ څخه وشو. په ننګرهار کې په 15 ولسوالیو کې توزیع کیږي او 128 غواګانې توزیع کیږي. 128 کورنیو ته دا غواګانې ورکول کیږي او دغه د درنور ولسوالۍ کې کم از کم 30 کورنیو ته هغه لنګې غواګانې ورکول کیږي چې شیدو برخه او خاص کر د لبنیاتو برخه پیاوړې شي او دوی سره همکاري وشي. نو موږ هڅه دا ده چې دغه برخه کې نورم کوشش وکړو او ترتیب برابر کړو. هغه ولسوالۍ چې توزیع ان شاء الله ان قریب هم دغه ورځو کې وشي هغه خوږاڼي ولسوالۍ ده، بهسود ولسوالۍ ده، کوزکونړ ده، د درنور ولسوالۍ ده او سرخود ولسوالۍ ده. د ښاغلي محسن په خبره چې د یادې مرستې نه موخه د بېوزله هیوادوالو لاسنیوی، د کورنۍ اقتصاد او د لبنیاتو د برخې پیاوړتیا ده چې ترڅو د مالدارۍ په برخه کې پر ځان بسایه شو. موخه دا ده چې موږ هغه کورنۍ چې غریبه کورنۍ ده او مسکینان دي، غریبان دي، بیچاره دي، د هغوی کورنۍ اقتصاد پیاوړی کول او لبنیاتو زیاتول او د مالدارۍ تقویه کول هدف مو دی. او په دې برخه کې موږ زموږ هلې ځلې همدغسې دي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل مالدارۍ برخه پیاوړې کړو. بل لور ته مرسته اخیستونکي وایي خوښ دي چې په بد اقتصادي وضعیت کې د مالدارۍ او لبنیاتو په برخه کې پیاوړتیا لپاره ورسره د شیدې لرونکو غواګانو مرسته کیږي چې په پاللو سره به یې د کورني اقتصاد میشن وچلیږي. خو په خبره یې حکومت او مرستندویه ادارې دي په بېلابېلو بنسټیزو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. غوا باندې ان شاء الله ښه کور پې چلیږي چې ساتنه وکړي، ښه صحي درملنه وشي، مطلب دانې ورته ورسیږي. بس یو کور پې ښه چلیږي چې یو سړی مطلب شوده ورنه جوړې کړي، مستي جوړې کړي، خرڅې شی کوي، یو کور پې ښه چلیږي. دا موضوع لږ وسیع کړي حتی چې نور کم اړین کورونه چې باید هغه د پرمدغه ګټه او نفقت ورسیږي ترڅو آینده د پارژون د دې چې کوم د سالم برابر شي. په ورته وخت د همکاري موسسې مسؤلین وایي یادې غواګانې نسلي او سالمې دي چې د ننګرهار د آب و هوا سره توافق لري. په خبره یې یادې غواګانې د شیدو په ورکړه کې له نورو بهتره دي چې د دوی له لورې به یې وخت ناوخت څارنه هم کیږي ترڅو مالداران د عصري مالدارۍ سره اشنا شي. غواګانې د کارنتین تقریبا د 14 ورځو کارنتین نه تیرې شوي صحتمند غواګانې دي. ان شاء الله په دې دغه شیدي او دغه دینه به خلک استفاده کوي. همدارنګه د دې پاینده کې موږ القای مصنوعي یعنی پاینده کې موږ دې ته القا کوو ترڅو دغه د مالدارۍ کم بخش چې دی دا پیاوړی شي په دې علاقه کې او دغه کم غواګانې چې تاسو ولیدي ولې دا وړې غواګانې وي خو هغه نسل دی چې په دغه غرونو د غونډو کې دې سره توافق لري. د مسؤلینو په خبره د شیدو لرونکو غواګانو ترڅنګ په ګڼو ولسوالیو کې د سلګونه بېوزله کورنیو سره د غوښینو او هګۍ اچونکو چرګانو د فارمونو جوړولو برخه کې هم مرستې شوي دي. سحر ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.